په سیمه کې د ایران او پاکستان یوه بله نوې ډرامه. پاکستان په سیمه کې د ایران په مرسته څه غواړي؟ اسلامي امارت ته پکې کوم چل او فریب څه دی؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د ایران او پاکستان ناندرۍ پاکستانی خارجه وزیر خپل ایرانی سیال اسلام آباد ته دعوت کړ. پارس خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی له خپل ایرانی سیال امیر حسین عبداللهیان سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته یې بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته سفر وکړي. همداراز په دې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد تصمیم نیولی چې له ایران سره راپورته شوي ناندرۍ ختمې او خپل ډیپلوماتیک حضور له سره پیل کړي. د پاکستان او ایران ډیپلوماتیک اړیکې پر بلوچستان د سپاه پاسداران له بریدونو وروسته کړکېچنې شوې. بله خواته بیا ایران وایي د کرمان په بریدونو کې د داعش غړي عادل پنشري لاس درلود. د ایران د اطلاعاتو وزارت وایي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنشري په نوم د داعش ډلې یوه غړي لاس درلود. د ازادي راډیو پرده څانګې نن د جنوري 19 د دې وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي چاودنو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او 2 نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه چې د نن خپره شوې راغلي د کرمان د بمي بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عادل پنشري مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران له لویدیځه سیمې ته ورغلی و.